د کرنې ریاست د ولسوالۍ د مسؤلینو سره د همغږۍ په موخه اداري ناسته ترسره شوه. په یاده غونډه کې د کرنې ریاست رئیس مولوي محمد مظلوم، د ریاست اړوند امریتونو امیرانو، عمومي مدیرانو او د ټولو ولسوالیو د کرنې مدیرانو برخه اخیستې وه. د کندهار د کرنې رئیس مولوي مظلوم ټولو راغلو اداري کارکوونکو ته د ښه راغلاست وینا وکړل. تېرو اداري غونډې ته لنډه کتنه وکړل او مننه یې ترې وکړل چې په غونډه کې د ګډون په موخه له ډېرو مصروفیتونو سره بیا هم حاضر شوي دي. ښاغلي مظلوم د غونډې د اجنډا سره سم پر هغو ستونزو، پرمختګونو او موضوعاتو باندې خبرې وکړلې چې په اجنډا کې ځای پر ځای شوي وې. مولوي مظلوم د ولسوالیو مسؤلینو ته وویل د کروندګرو سره ښې اړیکې وساتئ او د دوی ستونزو ته پر وخت رسیدګي وکړئ. سالمې مشورې ورکړئ او د ستونزو د حل لپاره ورته ورکشاپونه جوړ کړئ. همداراز د ولسوالیو د مسؤلینو سره تل ښې اړیکې وساتئ او په خپلو منځونو کې د چارو د لاسمون په موخه همغږي ولرئ او دوامداره ناستې ترسره کړئ. د کرنې رئیس د دې ترڅنګ راغلو مدیرانو ته په وینا کې وویل په خپلو ولسوالیو کې د خپل سرو تصرفاتو مخنیوی وکړئ. وروسته د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسی د ولسوالیو له مدیرانو غوښتنه وکړل ترڅو د کرنې او مالدارۍ احصایه په ښه ډول سره راټوله کړي او همدارنګه خپل راپورونه پر ټاکلي وخت له ریاست سره شریک کړي. د یادولو وړ ده چې په یاده غونډه کې د ولسوالیو مدیرانو او مسؤلینو هم خبرې وکړلې. خپل نظرونه د ریاست له مقام سره شریک کړل او ترڅنګ یې د کرنې ریاست د مسؤلینو لخوا ورته یو شمېر لازمې سپارښتنې د چارو د لاسمون په موخه ورکړل شوې.